شاپور ځدراڼ د لوبو لپاره ولې نه اخیستل کیږي؟ اصلي علت یې څه دی؟ دلته مو د شاپور د زړه خبرې راخیستې دي. ویډیو تر پایه سره وګورئ. شاپور ځدراڼ وایي دا چې کلونه په کرکټ بورډ کې ناوړه سیاست کیږي او استعداد وژنه کیږي چې له امله یې د ډیرو لوبغاړو هیواد پرېښود او ډیر ځوانان اوس کرکټ څخه کرکه لري. همداسې کار ما سره ډیر وخت نه روان دی چې اوازې خپروي چې شاپور ځدراڼ زخمی دی. حال دا چې زه بالکل جوړ تیار او هر نوع کرکټ فارمټ لپاره تیار یم. نور باید دا ناوړه سیاست ته د پای ټکه کېښودل شي. کرکټ بورډ کې باید ژور تغیرات راشي. ګنې کرکټ مو د تباهۍ سره مخ کیږي او د افغان ولس یوازینۍ د خوښۍ پلمه هم د دوی څخه اخیستل کیږي. زه نور د خپل حقه حقوقو او د نورو لوبغاړو د حقه حقوقو لپاره چوپ نه کینم. ولې داسې لوبغاړي چې دنیا ورته غاښ په ګوته د افغان پریمیر لیګ کې ونه اخیستل شول. موږ نور دا ظلم ته د تل لپاره د پای ټکی غواړو. لوبغاړو سره ظلم نور بس دی. شاپور مخکې وایي زه مبارزه د ځان لپاره نه کوم بلکې زما مبارزه د افغانستان کرکټ ښه راتلونکي وړ استعدادونو او د افغانستان راتلونکي ځوان کرکټرانو لپاره ده چې تل د دوی په حق سترګې پټې شوي او خپلوي پالنې قرباني شوي دي. زما مبارزه به تر هغو جاري وي تر څو چې کرکټ بورډ کې مثبت ژور تغیرات راشي او تل حقدار ته وسپارل شي. زه د کرکټ ټولو مینوالو ته ډاډ ورکوم چې زه خپله مبارزه په هیڅ قیمت نه پرېږدم. دا مبارزه به ما هلته پرېښې وای چې کله ما د ځان لپاره مبارزه کولای، خو زما مبارزه د ځوانو استعدادونو لپاره ده تر څو دوی ته حق ورکړل شي. شاپور وایي زما مبارزه د کرکټ بورډ د شخصي ګټو او خپلوي پالنو ګروپونو او د کرکټ بورډ ناوړه سیاستونو مخالف ده. زه دا مبارزه انشاءالله تر اخره پورې جاري ساتم. دا په داسې حال کې ده چې شاپور ځدراڼ د افغانستان، زیمبابوې او بنگلادیش د اړخیزه سیریز لپاره واخیستل شو، خو هیڅ کومه لوبه کې ورته د لوبېدو چانس ورنکړل شو.